السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قرمن کتونکو تاسو یو موسیقي یو ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل تر تاسو وخت کې حاضرم قرمن کتونکو په نوړ کې به تاسو ته داسې اپلیکیشن وخېما چې دا غي په ذریعہ تاسو کولی شئ چې په یو ځای کې لګیدلې پټه کیمرا معلومه کړئ. تاسو ته پته وي چې زیاتره هوټلو یا پارکونو یا داسې ځونو کې پټې کیمرې لګیدلې او د هغې د وجې نه ستاسو د کور یا د ستاسو پرسنل څه ډیټا یا څه تاسو هغه چې دی نو هغې ته تللی شي او ستاسو دپاره ډېر زیات نقصاندeh کیدی شي. زیاتره هوټلو کې داسې ځایونه دا کیمرې لګېدلي په غسلخانو کې لګېدلي یا په داسې ځای کې لګېدلي چې هغه یعنې داسې ځای چې هغه انسان نه غواړي چې دغه ځای کې زما ویډیو وشوې. نو په نړۍ کې تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو دغه کیمرې معلومې کړئ په یو کلیک سره ډېر په اسانۍ سره او بیا تاسو هغې ته هم ویلی شئ چې دا کیمرې لرې کړئ یا تاسو د هغه ځای نه تللی هم شئ هغه بیا ستاسو خوښه ده. خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ پخوا ګنټې نشان باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ د سره ورته زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت باندې رسي. ویډیو لایک کړئ دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو قدرمن کتونکو د دې لپاره کوم اپلیکیشن ضرورت دی دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. په ډسکرپشن کې په لینک باندې کلیک کړئ او دا کیمرې دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ضرور انسټال کړئ او دا تاسو په خپل موبایل کې هسې وساتئ. که تاسو مثال په طور یو ځای ته تلل راشي نو تاسو سره مخکې نه دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال د دې وجې نه وسي انسټال کړئ. زه تاسو ته له اول وایم چې کیمره دوه قسمه کیدی شي. یو کیمره کیدی شي میګنیټ والا مغناطیس والا او دویم کیمره کیدی شي لینز والا. نو مغناطیس والا چې دی نو هغې لپاره جدا طریقه ده او لینز والا جدا طریقه ده. د لینز والا کیمره بیا ډېره زیاته خطرناکه ده. هغه ځکه خطرناکه چې هغه توره شپه کې هم ستا ویډیو بالکل صفا کوي. تاسو به کیمرې لیدلي صحیح ده. نو تاسو چې مثال په تور باندې تاسو اول چې تاسو کوم ځای ته لاړ شئ اول دې باندې کلیک کړئ داسې کولاو کړئ چې کله کولاو کړئ داسې انټرفیس راځي نو سمپلي تاسو دا داسې ګرځوئ په دې کمره کې یا په غسلخانه کې ګرځوئ نو چې کوم ځای کې هم کیمره پرته وي نو دا لاندې شنه پټه تاسو دا به تک کسره شي او ستاسو موبایل به سایرن شروع کړي اواز به شروع کړي او تیز اواز به شروع کړي. د هغې نه تاسو ته پته لګېږي چې دا کیمره په دغه ځای کې موجوده ده. بیا تاسو معلومولی شئ چې کوم ځای کې ده نو کوم ځای نږدې کوئ کوم ځای کې اواز تیز ده نو هغه تاسو معلومولی شئ. صحیح ده. خو که دغه کیمره نه وي او دا بله کیمره نو بیا دویمه کیمره چې ده نو هغه بیا ډېره خطرناکه نو بیا هغې دپاره تاسو دا ډیټیکټ دا لینز دا کیمره چې ده دا به تاسو استعمالوئ. زه به تا کیمره کولاو کوم خو کیمره به بند دی دا داسې غونته کې ساده کیمره کیدی شي. صحیح ده. او دا به تاسو په دې کیمره کې ګیر چاپېره وګرځوئ کوم ځای کې هم کیمره لګېدلي نو دا هم ډیټیکټ کړئ او تاسو ته وایي چې دا کیمره په دغه ځای کې لګېدلې ده هغه لینز غونته کې د دې کیمرې په سطح باندې تاسو ته ښیي چې دغه ځای کې هغه کیمره لګېدلې ده. د دې کیمرې کمال دا دی چې دی هغه لینز چې دی نو هغه ښکاره کوي هغه په عام نظر باندې نه راځي خو د دې کیمرې په نظر باندې تاسو هغه لینز لیدلی شئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې پټه کیمره معلومه کړئ په هر ځای کې لګېدلې وي. نو دا ویډیو ګډو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر عزت خیال ساتئ. الله پامان.